خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. مصنف رحمه الله د خپل عادت سره سم د باب عنوان ذکر کی بیا د هغې دپاره نصوص او دلایل راوړي او په هغه کې اخره کې چې کوم مسایل ترنه مستنبط کېږي راوځي هغه ذکر کوي. نو وایي چې فيه مسائل دا باب چې مخکې ذکر شه په دې کې څه مسایل دي چې د هغې تفصیل مخکې ذکر شه اختصارا برموعات کو. اول دا چې الاولى تفسير الرقاء والتمائم، د رقا او د تمائم وضاحت. مونږ وکړه چې رقا جمع د رقیتون د عزایم مرتوی او تفسیر دغه دی چې ان كانت الرقیة من کلام الله که د الله د کلام نه وي دا رقیه نو فهي جائزه بالاتفاق جائز ده. او که چرته د منتری وي دمدرهی وي نو فهي شرک اکبر بالاتفاق. او تمایم جمع د تمیمتون د تعویز ته وایي. نو دا پکې موږ بیان وکړه که د قرآن نه علاوه بل څه وي نو دا خو بالاتفاق شرک دی او کفر دی، یا جبریل یا میکائیل یا فرعون یا حامان. او که چېرته د قرآن نه وي نو بیا پکې هغه اختلاف دی او راجح پکې دا ده چې ځان ساتل ترې نه پکار دی، لکه عبدالله بن مسعود د دې خبرې طرفدار دی. دویمه الثانیة تفسیر التوله. د التوله د دې معنا التوله هغه د سحر هغه قسم دی چې ښځه خاوند ته ګرانوي او خاوند ښځې ته ګرانوي. دا عقیده دی لري، دا هم شرک دی. وجه دا ده چې دی په دې سره د غیر الله نه مددونه غواړي او دا ساحران چې دي د غیر الله دپاره ذبح کوي، سجدې ورته کوي، د قرآن بېعزتي کوي. ډېر ناول انسانان دي دا. الثالثة دریم ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غیر استثناء. دا مخکې کوم وضاحت چې وشو چې د قرآن نه علاوه دا شیونه ټول شرک دي، په دې کې هیڅ نه خالی نه دي بلکې دا ټول شرک دي. څلورمه خبره پکې دا هم ده چې ان الرقیة بالکلام الحق من العین والحمى ليس من ذلك. دم اچول چې چا نظر لګېدلی یا بیماری نو هغه په دې شرک کې نه داخلېږي. موږ ویل چې هغه بالاتفاق جایز دی. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. کله چې تعویز د قرآن نه نو په دې کې سلفو اختلاف کړی دی چې آیا دا په شرک کې داخلي که نه. وضاحت دا وشو چې عبدالله بن مسعود او دغه ملګري ورته ناروا وایي، ځان ساتل ترې نه پکار دي. او د هغې درې وجې موږ ذکر کړلې چې اوله وجه دا ده چې دا د رسول الله نه دی ثابت. دویمه وجه دا ده چې په دې باندې سد الذرایع ذریعه د ساحرانو بندول پکار دي چې هغه دې میدان ته رانشي او خپل سحر په ګوړه کې زار ورنه کړي، د هغې سوټونه وهل پکار دي بتورو باندې. او درېیمه وجه دا ده چې د دې به اهانت کېږي، اخري د آیاتونه به په ډیران کې پراته وي. السادسه شپږمه خبره پکې دا ده چې ان تعلیق الاوتار على الدواب من العین من ذلك. حیواناتو غاړو ته پړی اچول، د امیلونو ته اچول او په دې عقیده باندې چې دا نظر دفع کوي، ګنګړي ورته اچول، دا هم په دې شرک کې داخلېږي. اومه خبره الوعید الشدید على من تعلق وترا. هغه چا دپاره ډېره سخته ویره ده چې هغه په دې مصیبت کې مبتلا وي. او الثامنة پنځمه خبره اتمه خبره دا ده چې فضل ثواب من قطع تمیمة من انسان. چې تعویز د انسان د غاړې نه لرې که الله درته اجر درکړي ډېر.
دریم دا چې ان کلام ابراهیم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده اصحاب عبد الله. ابراهیم چې کوم خبره ابراهیم النخعي د چې کوم خبره وړي چې کانو سلف یکرهون دا د مخکې تفصیل خلاف نه دي چې د قرآن نه کمی نو هغه کې رخص فيه بعض السلف کې اجازه ورکړي او هغه چې دوی چې یکرهون ځکه هغه مراد په دې سره عبد الله بن مسعود او دغه ملګری دي. نو دا مختصر وضاحت وشه د الرقا والتمائم دا مسله لکه تفصیلی وي د دې د وجه نه مختصر وضاحت دا دی چې هر دم دا شرک نوي همدارنګه هر تعویز دا شرک نوي او تفصیل دا دی چې دم که ان كانت من کلام الله د الله د کلام نوي نو دا جایز دی بالاتفاق او که د غیر الله نه پکې مدد غوښتل شوی یا جبريل یا حامان یا دم درهی دا پکې وي نو دا بالاتفاق شرک دی شرک اکبر دی انسان په د اسلامي ملت نه خارجيږي او دا شرط پکې دی چې د الله د کلام نه به چې چا باندې دمه چې او په عربي باندې به وي او دا عقیده به ساتي چې دی کې شفاء الله سبحانه وتعالى اچي او هر چې تمایم دي نو تمایم دوه قسم دي او هغه دي چې د قرآن علاوه نور دغه ګن بلاوي نو دا بل اتفاق شرک دی لا شک فی ذلک او چې د قرآن نوي نو په دې کې به د سلف اختلاف دی بعضی د جواز قائل دي خو راجح په کې دا چې دینه هم ځان ساتل پکار دي لکه څنګه چې عبد الله بن مسعود او د هغه ملګرو د دې خبرې په طرف کې دي چې که د قرآن نه هم تعویز ځان ساتل ته پکار دي وجه دا ده چې یو د الله د رسول نه ثابت او بل وجه دا ده چې په دې باندې د ساحرانو مخ بندول پکار دي ځکه چې هغه به هم د قرآن په بانه باندې میدان تراشي او د خلکو عقیدی مالونه عزتونه بلوټ کوي او بل دا ده چې د دې به احترامي کیږي ځکه چې اخر مکان د تعویز سوي ډیران وي. دا مختصر وضاحت وشو د تیولا د سحر یو نوع ده چې هغه خاون ښځې ته او ښځه خاون ته ګرانوي دا عقیده د خلک لري د ټولو نه ځان ساتل پکار دي دې دپاره چې د توحید عقیده دا د صفا شي او د توحید ونه چې دا بېرته زرغونه شي او چې کمې میوې درکوي چې هغه ترېنه واخلي نو د دې د وجې نه د خپلې عقیدې غم پکار دی. نور درسونه به انشاءالله په خپل وخت کې په خپل وخت سره انشاءالله بیانېږي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.